د غره ټلویزیون کارمل لیدونکو ستړي مشئ. لکه چې خبر یاست په اواخرو کې د افغانستان حالات ترنګلي شوي. په ننګرهار، هلمند او همدارنګه په بلخ او خوست کې ځینې پیښې شوي چې په ګڼ شمېر کورنۍ د غم په ټغر کې ناستې او له بلې خوا د حزب اسلامي مشر کابل ته را روان دی. نو کارمل لیدونکو موږ په دې خپرونه کې په همدې اړه بحث لرو. د بحث میلمانه مو دي مدني فعال عزیز الله زران، ښاغلی نصیر احمد دروخان او د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد. تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایم. درې واړه په خیر راغلی. په سر کې مولوي صاحب تاسو ته راځو. پخوا طالبانو ویل چې د نظامیانو وژنه روا ده ځکه مزدور حکومت دی او دوی مزدوران دي، خو په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې دوی په بلخ کې په مسجد حمله وکړه او هغلته یې کسان ووژل. ستاسو په دې اړه نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د غرغش تلویزیون محترمو لیدونکو، کارکنانو، مسؤلینو، د ګردي میز ټولو ملګرو په اجازه باندې منګل صاحب محترم رښتیا ده چې په بلخ ولایت کې کومه پېښه چې وشوله ډېره غمجنه او د اسلام نه او د قانون نه، د شریعت نه، د انسانیت نه، د ټولو چوکاټونو نورمونو نه ډېره لرې او ډېره مخالفه پېښه. دا پېښه مونږ خوست کې په څو ځایونو په څو واره دا وغندله، بلکې په ټولو ولایاتو کې ټولو علماو شورا ریاستونو ټولو شوراګانو په مرکز کې دغه پېښه وغندل شوله، او بلکې څومره چې وغندو هم دغه کمه ویلې چې ډېره بوږنوونکې پېښه. په دې معنا چې اول خو دا چې دا خلک جومات ته تللي وو او جومات کې چې د خدای د ذکر او د فکر د خدای عبادت ته تللي وو، خدای ته یې سجده لګوله او خدای نه یې بښنه غوښته، خدای یادولو. او جومات ته کافر نه ځي منګل صاحب محترم. جومات ته چې ځي مسلمان ځي، هغه سړی ځي چې په خدای باندې عاشق وي او خدای عبادت دپاره د خدای رضا کول دپاره ځي، کافر نه ځي. نو چې کافر نه ځي مسلمان ځي، نو مسلمان مخ جواز نشته. بله دا چې سورت بقره کې پروردگار ذات بیان کړی ده چې تو سه ومن ازلم ممن منع مساجد الله. څوک زیات ظالم دی هغه چا نه چې دا سړی جومات ته منع کوي. دې تفسیر لاندې مفسرینو لیکلي دي چې جومات ته حرم یې لکې حرم دا معنا چې په دا ځای کې هر قسم ګناه، هر قسم ضرر مسلمان ته دا ډول ګناه ده او دا منع ده. حضرت عمر سے بیج که چیرته مو پلور چا قتل کلو جومات او حرم ته داخل شو زه به نه مړ کوم. دا زوی عبدالله بن عمر دا غم دا خبره کوي چې که چیرته مو پلور حضرت عمر سے چا قتل کلو او دا قاتل جومات او حرم ته داخل شو زه به نه قتل کوم. نو چې صحابه او مسلمانانو خلیفه او غیرتي حضرت عمر صاحب دا خبره کوي، نه موږ ته په دې کې چېرته مسلمان ته ضرر رسول یا یې قتل کول چېرته موږ ته ورته جواز وکړای شي. بخاري شریفه کې دویم جلد کې دی کې ډېره حدیث مبارک راغلي. یو حدیث مبارک مخبل اور دا قتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وکتل تورې ځون سره وړلې لکه نن سبا توپاک لري، مخکې تورې وې منګل صاحب. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا توره به دې تېکې نه وباسي، ویل چې دا بل مسلمان ته ضرر پېښ نه شي، خطر پېښ نه شي، بیا به جومات ته رونه شي. دویم ځنه صحابه داسې هم وو چې ده سره به لیندی ورسره وه، دا به یې مړ ته چولې او دا یوه تبرک ورسره وه، دا کې غشي پکې وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا غشي د جومات کې دنه ونه غورځي چې تبرک کې میږي دي، دې ویل چې دا تبرک کې دي بیا هم لوس پکې ده چې خطر که کېدای شي کوم غش وغورځي مسلمانانو ته خطر متوجه نه کړي. یو غش غورځول هم په جومات کې د خطر د مسلمانانو ته چې واقع نه شي دا جواز نه شي. نو دا چې سړی په لمونځ او عبادت او سجده کوي او په داسې حالات کې ته او دا مسلمان ته قتل کوي، دا به کوم جواز ولري؟ بله خبره دا منګل صاحب محترم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو چې لګل جنګ ته یو څو وصیتونه نصیحتونه به یې ته کول. یو به دا ویته چې جنګ ته ځئ صحابه کرامو وړه وړکې معامله کوئ. دویم به یې ته چې زوړه معامله کوئ. دریم به یې ته چې ښځې معاملې کوئ. دریم به یې ته ووایي چې کوم جومات کې کوم ځای کې چې اذان کېږي اذان ووایئ ولته چې دو جنګ جهاد مه کوه، جهاد ورته جواز نشته. اذان چې ووایئ دا خو په لمونځ له ویلو وړاندې څنګه جواز شته؟ نو دا څنګه یوه مسله ده چې د یوې خوا ته یوه ډله وایي چې د مثال په توګه دا جواز لري، بله ډله وایي جواز نه لري. د افغانستان علما په خپله په دې برخه کې
ولې دوی په یو نظر نه دي یا ولې دوی دغسې یو څه رامنځته کوي نه تر څو وګوري چې دلته په افغانستان کې جهاد شته یا نشته یا په خپله که شته په کومو اصولو سره او که نشته په کومو اصولو سره. منګل سے محترم یو خدا چې رښتیا علما دي یا رښتیا مسایل دي یو هغه علما یا هغه مسایل دي چې تو ته وایې بل ته بله یې مثال په طور لکه یهود علما چې پیسې به ورکولې ته بیا حکم کول چې پیسې به نه ورکولې ته بس حکم کول. د پاکستان علما زه نه چې ګورو مونږ لکه فضل الرحمن مولوي د جمعیت العلما مشهور شولو یا طاهر اشرفي شولو دی دا خبره کوي چې په افغانستان کې جهاد جایز ده چې ځکه چې ورته قانون نشته یا که قانون شته اسلامي نه ده. دا سراسر دروغ دی. موږ قانون اساسي اسلامي ده او دا داسې مثال لري لکه یهود علما چې د کفري قانون دا هغه ته مسلمان قانون موږ اسلامي قانون ته د کفر یایي. یو ده. دویم دا چې د تړونونه د روس او د امریکې او د چین سره ټول سره تړونونه امضا کړي هېڅ ګناه نشته. هغه فضل الرحمن ولات ته دوی نه وي چې دا ګناه ده او چې موږ امضا کړو دا کفر ده دلته. نو دا جګړه بیا د څه شي په سر روانه ده؟ ولته دا چې هغه د ریل ګاډي یا د غټ پلونه یا د برقي سیستم د غټ ډیمونه دا ټول انګریزانو جوړ کړي. تاسو په دې خبرونه لیدلې وایي فضل الرحمن موږ نه ودې دل چې دا کفار جوړ کړي دی وړاندې کې مګر کا دلته هسپتال جوړ کړي چې دا ګناه ده کفار جوړ کا دلته مکتب جوړ کړي چې دا ګناه کا دلته پال جوړ کړي ګناه دا فضل الرحمن ولات شتا ولات یو مخ یو پال یو مکتب ونه لیدل یو ریل ګاډي مې نه ولیدل یو د برق غټ ډیم مې نه ولید چې دا ورځول فضل الرحمن مسیح چې دا ګناه نو مطلب مې دا ده چې د پاکستان علما داس مثال لري لکه د بني اسرائیل هیڅ طرف ته هر څه جواز ورکړي دي ته هیڅ جواز نشته. نو موږ دا یایو چې دا یو طرفه اسلام یا یو طرفه قضاوت یا یو طرفه فتوا او فیصله دا باید علما دې نه لوسوي. نو موږ دا یایو چې په پاکستان کې امریکایان نشته، انګریزان نشته، چینایان نشته، روسیان نشته، قراردادونه نشته، تړونونه نشته مګر هېڅ شی ګناه نشته. دا څنګه په افغانستان د چلمونځ کې هم دغه ګناه ډېره مننه. نو موږ یایو چې دغه لمونځ کې وژل د جواز ډېره مننه. کورخان صاحب تاسو ته راځو. په دې وروستیو کې تاسو هم ولیدل او د رسنیو د لارې به هم خبر یاستئ په افغانستان کې داعش ډلې او په خپله حقاني شبکې په دې وروستیو کې بریدونه زیات کړي دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه دی چې دوی ولې خپلو بریدونو ته زیاتوالی ورکړی دی؟ د دې تر شا څوک دي او په خپله په دې بریدونو سره دوی څه غواړي چې څه ثابت کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مشر زلان صاحب د مولوي صاحب په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. اصلا موضوع دا ده چې د افغانستان روانه جګړه ده د افغانستان په افغانستان کې یوه استخباراتي جګړه ده. د دغې سرچینې د دغې د تمویل او د دغې د تجهیز منابع د افغانستان نه د باندې دي. دا نه مذهبي جګړه ده، دا نه د وطن د ازادۍ دپاره جګړه ده او نه دا کومه د بل داسې سپیڅلي هدف لپاره ده چې د هغې د روانوالي دپاره د په افغانستان کې یا علما یا د ټولنې کوم بل قشر راپورته شي او هغې ته د یو جواز ورکړي. دا د سیمې د استخباراتو په ځانګړې توګه د افغانستان د ګاونډیو د استخباراتو هغه استخباراتي لوبه ده چې د یوې اړخه غواړي چې لوی نړیوال قوتونه په افغانستان کې مصروف وساتي او له بله طرفه د همدغو تروریستي ډلو ټپلو د فعالیتونو په نتیجه کې خپل سیاسي اقتصادي ګټې تامین کړي په افغانستان کې. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او یا د طالبانو فعالیتونه بیا هغه هم په داسې توګه چې پر مسجد، پر سړک، په هر ځای کې بریدونه چې هغې ته هېڅ قانون اجازه نه ورکوي. ولې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو باید هدف ترلاسه کړئ. نن هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه مخکې وړي مسجد ورته مهم نه دی، امام ورته مهم نه دی، مدرسه او ښوونځی ورته مهم نه دي. مهمه دا ده چې هغه پلان چې په بهر کې ورته جوړ شوی هغه په افغانستان کې په څه ډول تطبیق کړي. دا د قضیې اړخ دی. دویمه مسله دا ده چې لکه وړاندې چې دلته مولوي صاحب هم ورباندې تبصره وکړله چې د مزار د شاهین پر کلو اردو کې په داخل کې برید کېږي پرته له شکه چې د دولت وسلوالو مخالفینو به کړی په دې کې به یا د داعش لاس یا د طالب لاس یا د حقاني شبکې لاس
ولې زه په دې عقیده یم چې د دا ډول پلانونه تر شا په خپله د دولت لاس دی. دا د ډول بریدونه یا په خپله د شاهین د کلي اردو برید خپله دولت کړی. څنګه کېدای شي چې داخل دی دولت څنګه کړی؟ دولت غواړي خپل عسکر خپله ووژني. مطلق څنګه کېدای شي چې داخل دی کلي اردو ته د دولت وسلوال مخالفین د واسکټونو سره د اسلحو سره د موټرو سره د مهماتو سره داخل د کلي اردو ته شي، توامخانې ته ورشي، مسجد ته ورشي. زه خو هلکه یو چاقو هم هلته وړی شم، زه خو هلته کنجي هم نشم د ځان سره وړلی. خو تاسو چې دا د استخباراتو اداره جګړه ده، استخباراتو جګړه چې ده، نو بیا خو دغه موضوع ده، همدغه موضوع ده چې د سیمې استخباراتو په دوی کې نفوذ کړی، په دې حکومت کې جاسوسان لري، په دې حکومت کې دوی خپل 5 ستون لري، هغه دوی ته زمینه د دې برابري چې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ وایو چې د افغانستان د دولت وظیفه ده چې په ټولو امنیتي ادارو کې کشفي او استخباراتي چینلونه پیاوړي کړي. افغان دولت ویلي دی چې د دې چې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي یا په خپله شنونکي په دې نظر دی چې دا ټول پاکستان طرحه کوي، پاکستان یې جوړوي او وروسته بریدونه کوي په افغانستان. پاکستان پرته له شکه چې د پاکستان په ټولو هغو نافعالو کې چې په افغانستان کې ترسره کېږي د هغه هېواد لاس دی. د موږ مسؤلیت څه دی؟ افغان دولت څه کړي دي؟ دونه بېغوري، دونه ناغړي چې د تا نه یو څوک د ټولو مهماتو سره د کلي اردو منځ ته ځي، د کلي اردو په منځ کې تا ته انتحاري برید کوي، هېڅ منطق نه مني، هېڅ اصول نه مني. موږ وایو چې د افغانستان د دولت وظیفه ده چې خپل استخباراتي چینلونه پیاوړي کړي. کله چې وایو چې جګړه استخباراتي ده، ټول هغه پلانونه چې د دولت وسلوال مخالفین د دولت د کمزورتیا او د له منځه وړلو یا د هغوی د کمزوري کولو لپاره طرحه کوي. په نطفه کې باید خنثی شي او د دې په نطفه کې د خنثی کېدو یوازینۍ لاره دا ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په داخل کې استخباراتي چینلونه پیاوړي وي. د افغانستان د اردو استخباراتي اداره یا استخباراتي سازمان څنګه استخباراتي سازمان دی چې 10 تنه وسلوال د څخه وي اردو کلي اردو منځ داخلي کې د تر هغې خبر نه دی، په درو چک پوینټونو باندې ورتېرېږي. اول نظام کارونه تیر شد، له دویمه تیر شد، له دریمه تیر شد، هاین تر توامخانې ځان رسوي. دا شرم پکار دی. موږ وایو له دغه ځایه ده چې موږ وایو چې ټول هغه بریدونه چې د دولت وسلوال مخالفین کوي د دې په داخل کې خپله د حکومت لاس دی. که د حکومت لاس نه وي څنګه دا ممکنه لاس لري؟ په حکومت کې د ځینو کړیو یا د ځینو کسانو هماغه چې د حکومت ګورې ټول چې د حکومت رهبري کوي. ګورې دلته موږ ولې د خپل بام واوره د بل چا پر بام ور واچوو؟ د خپلې مسؤلیتونو نه ولې وږي سپکې کوو؟ ولې هر وخت موږ وایو چې پاکستان ګرم دی، نړیواله ټولنه ګرمه ده، امریکا ګرمه ده؟ موږ ته خو دوی ټول امکانات راکړل. غرب راته هر کال 5 میلیارده ډالر راکوي، اسلحه راکوي، تجهیزات راکوي، روغانیات راکوي، امکانات راکوي. موږ څه کړي دي؟ زه وایم چې دلته په داخل د حکومت کې هم د استخباراتي سازمانونو پیاوړي کول او هم دلته د یوه سلسله مجازاتو او مقافاتو د اصل پلي کول. څنګه یو وزیر، یو جنرال، یو معین چې هغه په یوه ساحه کې د امنیت مسؤل دی، له ده څخه یوه ستره فاجعه رامنځته کېږي چې 200 کورنۍ د ویر په ټغر کې نه، او دی لا هم جنرال دی، لا هم د واک پر سر ناست دی. ګوره دلته دغه خپلې کړۍ لري. دا کړۍ یوازې په اجرایه ځواک کې نه دي چې موږ حکومت یاد کړو. دا کړۍ د افغانستان په پارلمان کې شته، دا په امنیتي ادارو کې شته، دا په کشفي ادارو کې شته. هغوی نفوذ کړی دی، هغوی دغه ټولې ادارې نیولې دي. یو بې کفایته وزیر چې کله نشي کولی چې امنیتي چارې ښې تنظیم کړي، امنیتي پلانونه ښه منظم تنظیم کړي، د واړخی لومړی رئیس جمهور د افغانستان ولسمشر هغه راولي کابینې ته، کمزوری کس دی، ناتوانه کس دی، بیا همدغه کس ورلیږي پارلمان ته، پارلمان رایه نه ورکوي، بیا رئیس جمهور د خپل یوه استازي په سلسله باندې چې هغوی ته د ډالرو بودجې وروړي په پارلمان کې تشهي بیا رایه اخلي او د سراسري له همدغه ځایه موضوع خرابه ده. که دغه اوس نو د دفاع وزیر او لوی ادریس تیزم استعفا یې ورکړې، یا د بلخ د پیښې له امله او یا هم د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د برید له امله، راځو دې ته چې په هلمند کې تاسو به خبر وي د رسنیو د لارې چې هغلته جګړه تیزه شوې ده او بالاخره په دې جګړه کې پاکستاني پوځیان هم نیول شوي دي او څرګنده شوي چې دا پاکستاني پوځیان دي. افغان دولت ولې چې یو ځلې پاکستاني پوځیان هم ونیسي، نو دا خو ښکاره خبره ده چې یو هېواد تا سره جګړه کوي. په دې اړه یې دریځ ولې دومره پست دی؟
زه په دې عقیده یم د افغانستان د دولت دریځ په هر صورت زه د هغوی په استازیتوب خبره نشم کولی. اما یوه موضوع په دې کې هیڅ شک نشته چې په قضایاو د افغانستان کې د پاکستان لاس نه دی. زه فکر کوم چې دا موضوع نوره بیخي د بحث وړ نه ده چې موږ د هر وخت ووایو چې د دغې قضیې تر شا د پاکستان لاس دی. زه داسې وایم چې د موږ مسؤلیت څه دی؟ د امن د راوستلو لپاره یا د جګړې د کابو کولو لپاره قوي لاره دا ده چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو ور پرانیستل شي. ولې دوهمه لاره یې ښه حکومتداري ده. ښه حکومتداري کومه ده د افغانستان د دولت؟ تر هغې چې دولت خلک پر ځان راټول نه کړي، حکومت ونه توانېږي چې خلکو ته ښه خدمات ارزنه کړي، با کیفیته خدمات ارزنه کړي، دا مسایل به موجود وي. یعنی یو بله خبره چې د دفاع وزیر او لوی درستي چې استعفا یې ورکړې، په دې سره دا ستونزه واردی شي یا دغسې پیښو مخنیوی کیدلی شي؟ نه، په هیڅ صورت نه. نو څه کول پکار دي افغان دولت ته؟ جګړه د افرادو او اشخاصو په لرې کېدو باندې نه کابو کېږي. جګړه د یوې ارادې د یوې سیاسي ارادې په رامنځته کولو. جګړه دلته د ښه او منظمو امنیتي پلانونو طرحه کول چې د افغانستان په کچه کسان به امنیتي پلانونه کوي او سیاسي اراده به ولري. دا سیاسي اراده که دوی سیاسي اراده ولري چې په ګرمسیر کې 200 تنه د مسلوال ځواک سرتیري قلابن وي، دوی چې مهمات ورولګي د لښکرګاه له بازاره نه ورسېږي ټول خرڅ شوي وي، دا سیاسي اراده ده. دلته اراده باید داسې موجوده وي چې د هره مرمۍ د هر لوجستیکي اموال چې د جګړې په ډګر کې ورته اړتیا ده باید ورسېږي. خو دا د مسلکي او تخصص لرونکو کسانو چې وګمارلی شي بیا پکارېږي. ګوره دا د مسلک او تخصص مسله نه ده. زه به ښه تخصص لرم خو چې مفسد یم بیا یې څنګه کوئ؟ دلته مسله د ارادې ده، دلته مسله د وجدان د پاکوالي ده، دلته د خاورې نو څنګه په انسان کې چې تخصص هم ورکو، مسلک هم ورکو، وجدان رامنځته کړو؟ ګوره دا ټول شان د عسکر د نظم او د ډیسپلین یوه برخه باید همدغه یعنې تاسو وایئ چې سیستم باید جوړ شي. زه په دې عقیده یم چې هم باید سیستم جوړ شي، هم باید کلیدي پوسټونه په سیاسي ډلو ټپلو ونه ویشل شي. هغه د مسلک، تخصص، وړتیا، وفادارۍ او د ژمنتیا په اساس باید ورکړل شي. که چېرته ژمنتیا، تخصص او وفاداري موجوده نه وي، زه په دې عقیده یم چې د وسلوالو ځواکونو د موټرونو تیل به خرڅېږي، د دوی هغه مرمۍ چې باید د جګړې په ډګر کې د دوی د خپل ځان او د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره باید د دښمن سره وخاروي، هغه باید خرڅ نه شي او دوی ته باید د جګړې ډګر ته ورسېږي. ډېره مننه. ځلاند صاحب، تاسو ته راځو دا چې د حکمتیار راتګ نږدې شوی دی، رسنۍ راپورټونه ورکوي چې د هغه حزب اسلامي ځینې غړي په مرموز ډول وژل کېږي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې دغسې پیښې رامنځته کېږي یا دا څومره حقیقتونه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منګل صاحب، تاسو، مولوي صاحب، روخان صاحب، ستاسو د دې ګردي نش ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. وعلیکم السلام. په دې پوهېږو چې 40 کاله افغانستان هم د کورنۍ جګړې ښکار شوی دی، بله، چې داخلي مخالفتونه، بېځایه تضادونه یې رازېږولي دي چې باید نه وای. همداسې لکه چې مولوي صاحب وویل، روخان صاحب وویل، بندنۍ لاسوهنه دا هم د دې لامل ګرځېدلي دي چې په داخل کې نور هم افغانان یو په بل باندې بې اعتماده کړي، وپاشل شي، تر څو دغه ملت په ملي ګټو باندې راټول نه شي، بلکې په شخصي دښمنیو، سمتي مخالفتونو، تربګنیو، په دې کې باید دغه ملک ښکېل پاتې شي. او کېدای شي داسې ووایو چې د دې اوږدې جګړې چې فعلا ټول ملت پکې سوځي او پکې وسوځېده، یو اصلي عامل یې زموږ کورني اختلافات دي. چیرې کورني اختلافات موږ وتوانېږو پای ته یې ورسوو، ملي یووالی به رامنځته شي، هر څوک به ملي ګټو ته ژمن وي، په هغه صورت کې به هم په داخل کې ختمېږي جګړه، او هم به خارجي خودغرضه کسان یا دښمنان چې موږ ته لاس راوښ کړی دی، زه فکر کوم چې په خپلو حدودو ته به وګټي. یعنې تاسو فکر کوئ چې دا د حکمتیار د ځینې د حزب غړي چې دي په مرموز ډول چې وژل کېږي، دا بهرنیان استخباراتي کړۍ وژني د هېواد نه بهر که داخلي مخالفتونه دي؟ تاسو ته به خپله معلومه وي، اورېدونکو ته هم معلومه ده چې اول د حکمتیار د راتګ مسله ډېره وځنډېده، هغه وخت هم داسې ویل کېدل
چې دلته په دولت کې ځینې کړۍ دي چې هغه نه غواړي د حزب اسلامي سره سوله وشي یا حزب اسلامي له دغې لارې نه راشي په حکومت کې برخه واخلي یا خپل وطن ته راوګرځي. زه فعلا هم داسې نه وایم چې دا به هغه کړۍ وي چې پخوا ما اشاره وکړه او ټولو وطنوالو سره په دې باب اندېښنه وه، ولې دومره وایم چې خارجي استخبارات بې خبره د دې نه چې زه پلان ولرم داسې مشکوکې وژنې کوي چې یو په یو باندې شکمن کوي بل په بل باندې شکمن. یو مثال یې تاته زه ووایم، په 2015 کال د حمل 2 نیټه وه، زموږ د ګوند یو برجسته غړی میر اکبر خیبر دا په شهادت باندې ورسېده. تاسې یقین وکړئ چې زموږ فکر دا و چې داود خانه دا کار تا وکړ، خو ډېره وروسته چې معلومه شوه یوې خارجي استخباراتي شبکې دا یې په شهادت رسولی و او غوښتل چې داود خان موږ سره ټکر کړي، لکه چې همداسې وخت شو. نو فعلا زه داسې فکر کوم چې د حزب اسلامي غړي کترو کېږي هم متاسفانه، او یوازې اکتفا باید په دې باندې ونه شي چې داخلي مخالفې کړۍ دي هغه به د ترور کې وي، بلکې د خارجي استخباراتو امکانات هم شته ده، ځکه انګېزه مخکې له مخکې نه وه. دا خبره یادېده چې ځینې کړۍ په دولت کې دننه نه غواړي چې د حکمتیار سره سوله وشي. نو اوس به خارجي استخبارات بیا هم له دې نه استفاده کوي چې ګوره د ترور هم هماغه کړۍ کوي چې پخوا یې نه غوښتل چې د حزب اسلامي سره سوله وشي. په هر صورت که داخلي دي که خارجي دي، خارجیان خو به زموږ غږ نه اوري، دا دلته چې ناست وو، که داخلین یې اوري هر څوک شي هر څومره چې وګرځي دوی افغان نشي موندی. افغان که هر څومره بیچاره دی، مسکین دی، اما د ده ورور دی، د ده د کلي دی، قبر ته یې ورته ورځي، مشترکه هدیره یې ورسره دی، جومات یې ورسره شریک دی. که موږ په دې باندې وتوانېږو چې د خپل افغانان رانږدې کړو، هماغه ورځ دی انشاءالله چې هم به حکومت جوړېږي، هم به خارجي لاسوهنه ورکېږي په دې ملک کې، او هم به افغانان سره ورونه کېږي. ډېره مننه کوو. حکمتیار که له یوې خوا نه پلویان هم لري، له بلې خوا نه مخالفان هم لري، لکه که په دولت کې دننه وي یا دولت نه د باندې وي یا ځینې ګوندونه وي، پر هغې به اغېزې څه وي د ده راتګ؟ زه په دې عقیده باندې یم چې هغه څوک چې په دولت کې دي علاوه له حکمتیار نه یعنې فعلا وجود لري، د ملي روغجوړې پروسه دولتي پروسه ده. دا خلک باید قانون ته احترام ولري، څوک چې په دولت کې دي دننه قانون ته باید احترام ولري. دغه خلک د صداقت نه د چا سره چې روغه جوړه کوي نو بیا د هغې سره ټاګي و دښمني تر شا نه پالي. که پالي نو دې ته منافقت ویلی کېږي، خوله یې یوه خبره وي او په عمل کې یا په زړه کې یې بله خبره. پاتې شو هغه خلک چې د دولت نه د باندې دي، په ولسونو کې دي. ما مخکې عرض وکړو چې دلته کورنۍ جګړه شوې ده له دواړو خواو نه، له څو خواو نه دلته خلکو ته زیان اوښتی دی، مړ یې شوی دی، کور یې وران شوی دی، بل مشکل ورپېښ دی، بې ځایه بندي شوی دی، مهاجر شوی دی. دا ستونزې خو ټولې په دې ملک کې شته دي، خو د دې په سر باندې چې ملي روغه جوړه اعلان شوه، معنی یې دا ده چې دا ستونزې شاته پرېږدو، یو نوی قدم د افغانستان د جوړښت لپاره اخلو. نو هغه ورونه نو تاسو څه فکر کوئ چې په دوی راشي نو دغه فضا به همدغسې ښه کوي مشر هغه ورونه چې د حکومت نه د باندې اوسېږي، هماغه ورونو ته زما دا عرض دی چې تېرې کیسې شاته پرېږدي، نوې خبرې راواخلي. نوې خبرې کومې خبرې دي؟ په افغانستان کې امن ده چې باید امن راشي. د افغانستان بیا جوړونه ده. که چیرې په افغانستان کې امن راغی او جوړ مو که دغه وطن، انشاءالله ټول به خوشحاله اوسېږو.
که امن نه و د وطن به جوړ نشي چې جوړ نشي افغان به همداسې د جهان په د ځمکې په مخ باندې سرګردانه وي لکه چې اوس سرګردانه ښه له تاسو ډېره مننه کوم مولوي صاحب تاسو ته راځو تاسو ولیدل په خوست کې څو ورځې وړاندې موټر بم برید هدف ته له رسېدو وړاندې چاودلی دی او رسنیو دغسې راپورټونه ورکړي او په دې کې بېګناه کسان هم وژل شوي دي تاسو دې ډول کړنو ته په څه نظر ګورئ او دوهمه خبره ده چې په ډېرو ولایتونو کې نامني ده خو دلته په خوست کې امن دی د دې امنیتي ځواکونو ویلي دي چې د دښمن پلانونه یې شنډ کړي دي د دې علت په څه کې ګورئ تاسو منګل صاحب محترم خان صاحب خبره وکړه غازي حلال پناه صاحب هم دا خبره وکړه بله دښمن نه غواړي چې د موږ تاسې حکومت یا د قوت پسې پوت شي په هر نومې په هر جمعې په هر رنګ په هر ځای کې چې وي غواړي موږ دښمن یا موږ دولت یې خپلونه وولوي دا که کمپین ده که کومندني ده که ملي اردو ده ملي اردو خو یورې مخکې دی مته کړې وه دښمن ډېر ښکله وجنګېده اوس بیا چې اردو جوړه شوه اوس بیا غواړي په یوې نومې په بله نومې دا قوت بیا ختم کړي ما که ویلې سړک کې ورک کې بس عمر ته به دا جنګونه یې دا بدبختۍ به یې دا تباهۍ به یې موږ خپله یې غوښتو دا خبره کوله موږ ته ترجمې کې فضل الله ایډوکیټ دی چوټه لور دی مردان کې وایي چې زه کوبل ته تللی وم زنه کسان مې داسې ولیده چې هغه د موږ پاکستان غټ غټ چارواکي استخباراتي کسونه چې موږ ته دلته تاسو څه کوئ وایي دې څه نه یې خوښي نه وي چې ورته مجبور مې کړی چې ورته وایي چې موږ یې دې ته ګمارلی یو چې دلته جنګ ګرم وشو دی فقط په دې موږ ته تنخوا زه خپله د خیر الله خورخا د طالبانو وزیر داخله و د خنوس وم رحیم الله یوسفزی پېښور مشهور خبریال داروللو بیا د موږ وزیر داخله وي ته وایي چې یوسفزی صاحب موږ خو د طالبانو ډېرې ښکلې جلسې کوو تاسو ولې د مطبوعاتو ته نه ورکوئ داسې چپ پاتې دي هغې ورته وایي چې ته اوس هم د امریکا سیاست سره بلد نه شوې د خارجي سیاست سره بلد نه شوې څنګه وایي چې خارجي قوتونه دا غواړي چې د جنګ ګرم وساتي کوم طرف چې کمزوره شي صدق کومک کوي مخکې تاسې کمزوري وایي طالبان موږ ته وایي چې ښې خبرې وکړئ چې دا قوت قوي شي ختم نه شي موږ به تاسو خبرې ورکړه نه نشر کولی دی به ښې خبرې نشر کولی دی پره چې طالبانو قوت کوي شي د استاد رباني قوت سملوي مثال یو پیش کړلو وایي چې تاسو چې کله جلابود ونیولو نو شار ډېره تېروتنې مو وکړې موږ ډېرې تېروتنې ویل کړلې چې دا غلطۍ او طالبانو وکړه مګر یوه یې هم نشر نه کړه فقط یوه خبره یې نشر کړله چې وایي طالبانو جلابود ونیو خدای ته په سجده سمېستل خلکو ته یې وښایي دا رښتیا خلک دی دې پره چې موږ ته وایي دا قوت کوي شي بیا چې کله تاسو اوس قدرت ته ورته وسرته چې ښې خبرې مه وکړئ بد یې وکوئ چې دا قوت کمزوره کړو بېرته هغه بل قوت چې موت نه شي جنګ جاري وساتي نو په دې نامې باندې دا طرف کمزوره شي یو کس سره ملګری کړي بیا چا طرف کمزوره شي هغه سره کمزوره شي اول ذاتونه پوښتنه دا وکړه منګل صاحب محترم پاکستان طالب یې چې موږ ته پاکستان هغه وکړي وسلې پیسې وکړي ته امریکا درکوي دغه پاکستان خپله کارزوری نه ده یو کارزوره سړی د پاکستان نه هغه اقتصاد به ډېر کوي که د امریکې د کمزوره قوت هغه اقتصاد د هغې قوي اقتصاد سره مقابله وکړی شي نه نو دا دومره وسلې او پیسې چې د امریکا یې په موته کړه پاکستان کوم ځای نه کړی هغه امریکا یې ورکوي خو طالب ته یې ورکوي پاکستان په لاس موته یې مخامخ وکړه دا مفاد ده جنګ یې ګرم سوتلی ده جازون ایت مسلمان دی دبل ته ایت کافر دبل ته ایت نو خبره ده چې خارجي قوتونو نه یا خارجي دولتونو نه موږ باید ګیلاوه نه کړو خاصې ته دښمن ده موږ خپلو خلکو ته وایو چې ته خپل خلک ولې دومره کمزور یا دومره کم فکره شي چې ته پردی هېواد ته پیسې درکړې ته خپله اردو خپونه غورځوې خپله اردو متوې خپله حریم خپله دیول خپله د ځمکې د پټي د فصل هغه ویړه ته متوې دښمن ته او غلطه زمینه د غلې او د هغه زمینه مرسازي کوي نو موږ دا یایو چې دا هغه ورونه چې د موږ وطن دی او د خارجي هغه ته استخباراتو ته کور کوي دې خلکو باید په ذهنو کور وکړو او دا خلک باید موږ تاسې پوه کړو خارجي کړی هم دا غواړي خو ډېر افسوس خبره ده چې روخان صاحب خبره چې خپل کسان داسې کوي موږ دا یایو
دولت نه دوه غوښتنې یوه غوښتنه دا کوو چې هغه کس حکومتداري کمزوره د روخان صاحب خبر هغه کس چې داسې غلطي وکړي داسې غلط استخباراتو ته معلومات یا زمینه سازي وکړي دې ته باید اشد مجازات ورکړل شي. یو دویم دا چې واورئ په ترنکوټ کې مو دا خبره اورئ ترنکوټ ارزګان کې چې اردو یوه هغه پرته د یو کنډک پروت ده 7 میاشتې محاصره ده ولې د نورو قوتونه نه ورسي دا کسته خپل قوت متوي نو ته چې نن په غیرت نه خدا صاحب په تو غیرت نه دا وطن څنګه سره وسوتو نو دی وجه نه یو څوک د درې کسونو چې شپږ تاسو په نظر په کار ده چې ټول ولس او ټول خلک باید په یو خلا یو چې مطلب دا دا چې شپږ کسونو درو کسونو وشکل دی ته چې دا څنګه چالو چې شپږ کسونو څنګه درو کسونو وچ سره شل شریک کړو و چې موږ سره شل کړی په دې معنی چې دومره تنظیمونه او دومره ګوندونه او دومره مذهبونه ورکې جوړ کړه چې په یو دسترخوان په یوه میز مونږ نشو سره نو تر څو پورې دا مذهبونه دا تنظیمونه دا ګوندونه اختلافات شو ته ونه چې وطن دفاع نشو کولی. ښه ډېره مننه کورخان صاحب تاسو ته راځو یوه پوښتنه کوو چې په افغانستان کې طالبانو او نورو ډلو دلته د جنګونو ته زور ورکړی دی دغسې بریدونه په خپله د سولې په برخه کې سیوری نشي رامنځته کولی ځکه دا په خپله د سولې خبرې د ستونزو سره مخامخ کوي او دغسې خبره ترې څرګندېږي چې د سولې دروازه به تړل کېږي. تاسو په دې اړه اصلا د سولې دروازه زه په دې فکر کوم چې د خدمتیار د پروسې وروسته د سولې دروازه تړل شوي او دا دروازه تر هغې نه پرانیستل کېږي چې د مذاکراتو لپاره د سیمې په کچه اجماع رامنځته نه شي. اوس د افغانستان قضایاوې دا د افغانستان پورې محدودې قضایاوې نه دي. د افغانستان قضیه نن د سیمې قضیه ده دلته چې موږ وایو چې دلته باید د سیمې په کچه اجماع باید د سولې لپاره رامنځته شي. د دې هدف دا دی چې نن ورځ روسیه هم غواړي چې د افغانستان په قضایاو کې شامله واوسي. تاسو وګورئ چې تېره اونۍ د دولت د وسلوال مخالفینو سره د مذاکراتو د بیا پیلېدو لپاره د یوې غونډې کوربتوب کوو. چین هم همداسې یوه موضوع کې لیواله دی، سعودي عربستان هم لیواله دی، پاکستان هم لیواله دی، هند هم لیواله دی. یعنې د دې معنا دا ده چې دلته باید موږ د سیمې په کچه د سولې دپاره یوه اجماع رامنځته شي. هغه څوک چې نن په افغانستان کې د دولت په وړاندې وسلواله مبارزه کوي هغه په خپله اراده کې نه دي، د هغې اراده بهرنۍ ده، د هغې اراده د سیمې د استخباراتو سره تړلې اراده ده. دلته چې موږ وایو چې موږ باید د افغانستان دولت باید په لومړي قدم کې دا په اثبات ورسوي چې یو پرمختللی افغانستان دا د سیمې په نفع دی. دا اوس هم په سیمه کې یو شمېر هېوادونه په دې عقیده دي چې یو ښه افغانستان مترقي او پرمختللی افغانستان دا شاید د دوی په نقصان وي، د دوی په تاوان وي. اول باید دوی ته قناعت ورکړي. زه په دې عقیده یم چې د پاکستان سره د سیاست دغه ولاړ حالت باید په داسې شکل راوڅرخول شي چې د سولې او د مذاکراتو ورسره پرانیستل شي. له هغې وروسته بیا د دې امکان شته چې بیرته دا پروسه پیل شي او د سیمې په کچه اجماع رامنځته نه شي. طالب او د دولت نور وسلوال مخالفین به د سون مواد یا د جګړه به دوامداره ډېره مننه کوزانه صاحب وروستۍ پوښتنې ته په یو څو ټکو کې کراته ووایي چې د سیمې په کچه څنګه افغان دولت د یوې اجماع په رامنځته کولو کې رول ولوبوي. په دې رابطه خو زه داسې فکر کوم چې څو عوامل دي چې په دې کې به نقش ولري. ځینې به اصلي نقش ولري، ځینې به فرعي نقش ولري. په داخلي عواملو کې ښه حکومتداري، اتحاد و اتفاق. په دې سره به ځینې ګاونډي ملکونه چې د دښمنۍ مرچۍ د 40 کاله 50 کاله یا د خپل پیدایښت له وخت نه زموږ په مقابل کې کیندلې ده، ټوپکې په اوږه کړی دی، هغه به پوه شي چې نور افغانان کولی شي چې خپل ځان خپله باندې خوندي. بلې او بهرني بله خبره دا ده چې موږ باید هغه هېوادونه چې زموږ سره په کومک کې دي، په مرسته کې دي، هغوی باید په دې باندې قانع کړو، په دې وپوهوو چې په اوږدمهاله توګه په افغانستان کې د خارجي قواوو شتون هر وخت کې لانجې زېږوي، مشکلات جوړوي. نو هغوی د مرسته وکړي تر څو افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي او هغه قوتونه چې د ځینې خارجي قوتونو له شتون نه دلته ویره لري
د هغې سره به یې لوڅه صفا خبره وشي چې موږ تر دې وخته دلته یو چې د ملک په خپلو پښو باندې ودرېږو. له دې نه وروسته تاسو مه ډارېږئ، موږ له دې ځای څخه وځو، چېرته چې ځو هملته به ښه، ډېره مننه کوو، خو نړیواله ټولنه یا ځینې هېوادونو ګټې دلته خوندي دي، مشکله ده چې زموږ سره د اجبار له مخې نه د خپلو ګاټو له مخې نه چې ویرېږي که موږ باندې اعتماد نشي کولی، یا داسې فکر کوي چې که افغانستان جوړ شي زما دښمن به وي. زموږ مشران دا باید ورته ثابته کړي چې یو جوړ افغانستان باندې هیڅ ګاونډي د لرې و نږدې په ضد باندې له تاسو ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوو. کارمل لیدونکو، زموږ بحث همدلته پای ته رسېږي. موږ سره استاد عزیزالله ځلاند، ښاغلی نصیر احمد روخان او د خوست د علماو شورا رئیس ښاغلی مولوي شاه محمد، درې واړه مېلمنو. تاسو له درې واړو نه ډېره مننه کوو او تاسو هم په لویو بخښونکي خدای سپارو. هر چیرې چې یاست خوښه او خوشحاله اوسئ.